سلامونه احترامات قدرمنو دوستانو، امید لرم چې ټول به روغ جوړ یې. دوستانو، په دې ویډیو کې تاسو سره د یو جعلي پیر په اړه معلومات شریکوم چې څنګه به د خلکو نه د وبا او وایرس د دم کولو لپاره په زرګونه پیسې وهلې. د ده دا دعوه وه چې تاسو زما خواته راشئ، زه به په تاسو باندې دم واچوم او د هغې په بدل کې به ماته دومره پیسې راکوئ. دغه جعلي پیر څوک و، څنګه به خلک بیوقوف جوړول او پولیسو بیا هغه څنګه ونیو او هغه څه بیان ورکو، دا ټولې خبرې تاسو سره په همدې ویډیو کې شریکوم. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې له تاسو ټولو ملګرو نه یوه هیله لرم که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی او زموږ په چینل کې نوي یې نو مهرباني وکړئ همدا اوس خان کلیک چینل سبسکرایب کړئ. ورسره خوا کې د ګنټۍ نشان هم وهئ چې په آینده کې زموږ همدغسې معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته په وخت در ورسیږي. قدرمنو دوستانو، د دې جعلي پیر تعلق د ګجرات د علاقې ګونجا سره دی. کوم سړی چې د ډیر زیات لوټلی او پیسې ترېنه ډېرې زیاتې وهلې وي، همغه نامعلوم کس پولیسو ته اطلاع ورکړله چې دلته زموږ په علاقه کې یو جعلي پیر دی چې هغه د خلکو نه بیوقوف جوړوي او د خلکو نه په دې طریقه باندې په زرګونه پیسې وهي. پولیسو زر تر زره د ګجرات په ګونجا علاقه کې په دغه پیر باندې چاپه ووهله او دا یې زر تر زره گرفتار کو او د هغې نه وروسته چې کله دا انټروګیټ شو نو لکه د طوطي غوندې خبرې شروع کړې او د دې لپاره پولیسو هغه زر تر زره گرفتار کو او تاڼې ته یې راوړو. پولیسو په خپلو خبرو کې وویل چې موږ ته اطلاع راکړل شوې وه چې یو سړی په دې مشکلو حالاتو کې خلک ډیر زیات پریشانه کوي او د دې وبا د علاج دعوه کوي او د حیرانتیا خبره دا ده چې 100% د علاج کولو ضمانت هم کوي. د خلکو نه د بیوقوفه جوړولو طریقې کار داسې و چې دته به کله معلومات وشو چې په علاقه کې یو سړي ته لږ شانتې زکام دی او یا ټوخیږي یا یې تبه ده، نو هغه به یې خپل ځان ته راوغوښتو، هغه ته به یې داسې خبرې وکړي چې هغه به یې ویروو او ډېرې عجیبه خبرې به یې هم ورته کولې چې په دې وجه باندې به دغه ساده خلک د ده په ګرفت کې راتلل او ده ته به یې ډېرې پیسې ورکولې او په ده باندې به یې ځان دم کولو. د پولیسو له مخې ملزم محمد یوسف چې پونکو والي سرکار باندې مشهور، هغه خپل جرم قبول کړی دی او چې څومره پیسې مصرف کړي دي او څومره ورسره موجودې دي نو د هغه پیسو د بیرته ورکولو وعده یې هم کړې ده. د دې نه وړاندې د کراچۍ نه هم یو جعلي ډاکټر گرفتار شوی دی چې د وبا جعلي ویکسین په خلکو باندې خرڅول. د دې موضوع وبا علاج تر اوسه پورې په ټوله دنیا کې موجود نه دی، ځکه چې د ماهرینو له مخې چې وایي په رپورټونو کې 100 میاشتې لګېدلی شي بلکې کلونه هم لګېدلی شي. دوستانو، هیله لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. له نورو همدغسې ښایسته او معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خان کلیک خامخا سبسکرایب کړئ. ورسره خوا کې د ګنټۍ نشان هم وهئ چې په آینده کې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو خبر تاسو ته درکړل شي. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. الله پامان.